وی مولیان پہ سملو کے سکائی علماء سملو لسر پارزی ماوی چی اسم کی اسم پہ سملو کے اسم کی کچھ مالے دا پیغمبر جامع پاکا ساتلے دا او دا پیغمبر ناموسی محفوظ کرے دے دا مالا دیرل رویا خبر دا پدیز فخر کوم مفتی محمود صاحب او دا غچ سومر مرگری دی خراج تحسین پیش کو دا تاسو تا صرف یو دو خبری رونو عرض کول غوانم یو خدا دی چی زمونگ دا ختم نبوت مسئلہ دا سا دا جواز و دا عدم جواز و دا اولا و دا غیر اولا مسئلہ ندا دا عقیدے سر تعلق لری او عقیدہ کی چی دا چا معمولی غندم شکراشی نو انسان دا ایمان نخارجی کہ یو صلی دا چانا تپوسو کی یو مسلمان چیرا خدا یو دے و کدو دی اسے شک راشی او چانا تپوس کئی دا مسلمان نشی پاتا کہے دے کہ یو صلی دوئی چی دا قرآن دا خدای کتاب دے او کہ ندے دا کافر شو دا شک را لے کہ یو صلی دوئی چی را جنت شتا او کہ نشتا او حساب کتاب بئی کبانی دا شک را غیر بلنے تپوسو کہ اسلام نا خارج شو کہ یو صلی دوئی چی را دا حضور پاک دا خدای پیغمبر دے او کہ ندے یرا دلیل راتا ہوایا دارا دا شک شو دا کافر دے دقا رنگی کہ یو سڑی داوئی یہ حضور پاک اخیری پیغمبر دیو کنا ما تا یو دلیل ہوایا دا شک راغی دا پیغمبر پا ختم نبوت کی چی زمونگ دا عقیدے سر تعلق لاری دا سڑی دا ایمان نخلاص منس کے دلاس پورتا کاو کدے پورتا نکاو اختلاف پکشتا او کچا پورتا کاغتم سو کافر نوئی او کپورتا نکاغتم سو کافر کہ آمین بالجہر ہوئے پزور او کپٹے ہوئے اختلاف شتا دلائل علماء ہوئی خو کچا پزور ہوئی دیتا سو کافر نہ ہوئی او کچا پٹ ہوئے غتم سو کافر نہ ہوئی خود دے تعلق عقیدے سر دی رونو گرے کہ یو انسان دا ختم نبوت عقیدہ نہ لری لگ غندے ویخت برابر شکم لری دا دا اسلام دا دیرے نہ خارج جو دا کافر نا یو خبر شو دویم دا خدای پاک فضل دے دا سلو نزیاد دا قرآن شریف آیتون پدی دلیل دے دا سلو نزیاد سراحتن دی اسے اشارتن او کنایتن چانا اشارت النسنا او چانا عبارت النسنا او چانا دلالت النسنا دا معلومی کی چی رسول اللہ مبارک خیری پیغمبر دے او دا دن پس ببل پیغمبر نبی نراغل دے و نبرش او دا دو سو نزیاد احادیث دا دے خبر دلیل ورکی یہ حضور پاک اخیری پیغمبر اور رسول دے او اجماع دا صحابہ و دا امتم دا دے خبر دلیل دے او احادیث پا دے کے متواتر دی گوری رونو متواتر بالقدر المشترک تواتر دا قدر مشترک تواتر دا طبقی دا پا تواتر کے مضبوط درجہ لری دیر حدیث تے پکے و قرآن کے میں اللہ فرمائی او اغا وقت کے اللہ پا عرفات میدان کے اعلان کرے دا حضور پاک پا جب مبارکہ دا دے آیتنا تقریبا 2 میاشتے پس حضور پاک دا دنیا نتلے دے الیوم اکملت لکم دینکم دین میں دا تکامل کباس واتممت علیکم نعمتی او ما خپل نعمت پورا کا وردویت لکم الاسلام دینا دا دین نم ممدرتا منتخب کچھ اسلام نو دین پا پیغمبر او پا کتاب کامل کیگی او تامیگی نو پتاو لگے دا چے بل پیغمبر بنرازی دا پیغمبر مقصد دا دین کمال دے والذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیظہرہو علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا ورپسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ نو گورا دینا معلوم ادا شو دین پیغمبر صلی اللہ کا کسو کوئی بل پیغمبر رازی خود دین ناقص شو کسو کوئی بل نبی رازی دتا خود دین کامل نخکاری ناقص کاری دا قرآن خبر و تا غلط اخکاری گی او حضور پاک فرمائی پا ترمیدی جلد ثانی کے حدیث تی دا حضرت انس حضور پاک فرمائی کہ نبوتم ختم اور رسالتم ختم انقطعت النبوت والرسالہ ما نپس نبل رسول اللہ دے و نبل پیغمبر رازی اور رسول اللہ مبارک فرمائی وی دیرش غٹ دروغ جن برازی اسے خو بڑیری خو دیر غٹ دروغ جن بھائی او ہر یو باوی چی دا پیغمبر او حضور پاک فرمائی دا ٹولو کے خیری پیغمبر ما نبل پیغمبر من رازی دا حضرت صوبان حدیث تے
دا خو یوه شوه. دویمه د خوشحالۍ خبره څه ده؟ دویم دا چې زمونږ په آیین او په دستور کې هم دا خبره ثابته ده چې میرزا غلام محمد او د هغه پیروکار ټول کافران دي، ځان ته مسلمان نشي ویلی، دا ستا آیین دی، دا ستا قانون دی. که نن قادیاني ځان ته مسلمان وی نو دی د آیین باغی دی، دی د دستور او د قانون باغی دی. دی خپل عبادت خانه ته چې دی پکې هغه د غلط عبادت کوي جمعات نشي ویلی، دی ځان ته مسلمان نشي ویلی، دی د مسلمان مقبره کې نشي خښېدی، دی اوټ ته کودرېږي، د اقلیت په بنیاد به ودرېږي، د مسلمان خانه کې دی دستخط نشي کولی. که دی وکړل د آیین د قرآن حدیث سنت او د دستورو د پاکستان د آیین باغی دی. او دا د خدای فضل دی، نن 5 تاریخ دی، سبا 6 تاریخ باندې دا فیصله شوې، 6 ستمبر 1974. مولانا محمد مکی رحمت الله رحمه دامت برکاتهم خپل ماته یو خبره کړې، مکه مکرمه کې درس کوي، په کوم ځای کې؟ په مکه مکرمه کې حرم مبارک کې. دا د هغه د خولې خبره ده، بس دا درته کوم. وی حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه، مفتی محمود رحمت الله علیه چې کله ختم نبوت تحریک وچلید او دستور او آیین قادیانی کافر کا رستو راغلی و مکه مکرمه ته زما میلمه و. ډېره دلچسپه واقع ما ته په دې غوږونو خپله ویلې ده. مفتی صاحب زما میلمه شو، وی مفتی صاحب ما ته وایي مکی صاحب چې کله د اسمبلی ممبر شوما، حضرت مفتی صاحب لوی محدث و صاحب ملتان کې قاسم لوی محدث دی، لوی مفتی دی، ګورې داسې وړه خبره نه ده. د حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه فتوی که تاسو کتې د هغه د علمیت اندازه به راته ولګي. هلکه خبرې مه کوئ، لوی مفتی دی او لوی محدث دی. وی چې د اسمبلی ممبر شوما لکه به مې سوچ کو چې خدایا په څه ګناه دې راونیوله. حدیثو کې به ناستم، د حدیثو باغچه کې طالبان برانته و، د رسول الله مبارک حدیث قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا. د محدث ټول کارم د پیغمبر نه تاویدل دي، د پیغمبر عقیده ده او د قول دی او د فعل دی. داسې خوب کو، داسې ویښه کوله، داسې مونځ کړې، داسې په لاره تللی دی، دا جهاد یې کړی، دا ټول به د پیغمبر نه تاویږي را تاویږي. خدایا د حدیثو په مجلس کې ناستو مو طالبان برانته وو او ټولې خبرې د رسول الله مبارک، هغې نه دې اوچت به مې سملی ته دې راوستلم. دا څه چل دی؟ زه اکثر طالبانو ته ویم ویم زمونږ دی دا چې کوم ځای درس کوو دې ته مونږ دارالحدیث وایي، خو ما ولې یو بل نوم یې ښودی دی. مې چې دا کم مجلس د حدیثو دی، مې دې له هلکه دې ته مونږ د مجلس مصطفوي وایي، مجلس مصطفوي. دا د رسول الله مجلس دی. امام ابو داود وی چې د چا کور کې د ما کتاب پروت دی، فکأنما فی بیته نبی یتکلم، ډېرې داسې فرض کې لکه چې د کور کې پیغمبر ناست او د سره خبرې کوي. جبه به د استازي خو خبره د پیغمبر مبارک ته. نو مفتی صاحب وایي مې چې خدایا دا کم ځای نه دې اوچت کړم، کم ځای له دې راوستم، په کومه ګناه دې نیولم. ځکه سار چې اسمبلی ته راننوځم په ښځو نظر، بیا اسمبلی ته چې کومې ښځې راځي بې ادبي دی، ما فی الاول بیوټي پارلر له ځي، خبر هغه خپل ځای ته ځي نو هلته ځان ډولي کړي، ته به یې ګنې واده له روانه ده، خپل واده دی او یا د لور واده دی، ځان به ښه ډولي کړي او شونډې به سرې کړي او ځان به برابر کړي او جامې به برابر کړي. خدای دا دې په چا خامخا به ډیبیټ کوې، خبرې به کوې، ښځه به جواب در کوي، منسټره به وزیره به ای سره به څه کوې. مولانا غلام غوث هزاروي صاحب هم د ختم نبوت د تحریک یو مړنی سړی شخصیت تیر شوی دی، مولانا غلام غوث هزاروي صاحب. هغې یو ځل خبره کوله، اسمبلی کې یو ښځې باندې چا سوال وکړ، وی موږ سوالات کوو، دا وزیره منسټره صاحبه نه یي. خبره مې خولې له راله مناسب نه ده، خو خیر وبه ویم ده.
हाँ वजीर अजीरी ने के जमुन सवालात और जवाबात न के मुन तैयारी को अल्त सवालात जमा को तने अडेरा गुस्सा वा वजीर पास एदा अरे मैं किया करूं, मेरी तो बहुत सारी मसरूफियात है, मेरा तो एक पाव खैबर और एक कराची में, यो पापा पे खौर बल पर कराची के कम दे उजगारे मौना गुलाम गौस से भी हमारे तो मजे है, हम तो दरमियान में हैं। अब गुश्ता होगा ना मैं समझे कि बड़ी पता का खुद नजर लेगी मुफ्ती से बुझी गोरम यो खाम खजा बल खाम खजा वजीरम खजा मेंबरम खजा सवाल बके जवाब बके या जब गोरे मावे खुदाए दा सब कम गुनाह दी उन्हें हम परवरदिगारा द हदीस और बाखचे न मजलिस मुस्तफीन और चरकम नो दे घंटा दे रावस पतलो के खदे पर अतलो के खदे खबास दा खजो सरा दस पर जंजाल ओड़े दम ओले में खफा ढेर ज्यादा तेरा परेशान देखिए हद में नबूवत तहरीक शुरू शे 10,000 मुसलमानान द खत्म नबूवत पर उन्वान शहीदान शो लारू कुसू के खलक रवतल और वे पंजाब के उधर खैबर पुख्तनख्वा के दसुम्र गली कूची बिल्कुल द खल्क ने डक दी और या उधर मुसलमान पर जब आवाज दे द कमुंग सिंह दे मरगिरे आवाज हो के खत्म नबूवत जिंदा यो आवाज दे के मिर्जा गुलाम अहमद काफिर दे यो आवाज दे के रसूलुल्लाह मुबारक पजामा मंग बलदा गनमनु पैगंबर आखिरी पैगंबर दे दुनिया रो तेरा खजम रो तेरी माशुमान बूढ़ा गानम और दायो सदा दो दुनिया दा हवाना दा और पके जगड़ी शुरू दी दासे वक्त न दे 10,000 गुलामान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 अगर खलक के पजड़ की दे रसूलुल्लाह बिना अगीलाल दखल मुबारक पैगंबर सर शहादत इसमले के बिल पेश का पेश का उलमाए किराम दागा वक्त के उलमाए किराम बाकी डिबेट छोड़ो दे खबर उगदा दा वक्त कम ने मुख्तसरान अब मिर्जा गुलाम अहमद दावी लोई कादियाने चिदी व तखबल खलीफा हुई मिर्जा नासर और दावी वकीलान रागली दिनास्ती और देखा मुफ्ती साहब दे दशपे मीटिंग गोश मौलाना नूरानी साहब रहमहुल्लाह मौलाना यूसुफ लुधियानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह और दालोई अकाबिरीन द उम्मत दी दानास्ती मीटिंग गोशो के सबब दा बास सोक कई मुनाजिर बसू की मिर्जा सरबा मुकाबला सोक कई हजरत मुफ्ती साहब जमानों में पेश कई डेरा खदा अल्लाह दी मदद की इस हमले के बाद शोरो शो मिर्जा नासर पास वकीलान वसरदी किताबों वसरदी पोस्टर वसरदी अजीबा रागे रौनी वे जनाब स्पीकर साहब तदी मूलियानु खबर एतबार वर्के ये मौलवी लोग ये तो मुसलमान कम बनाते हैं और काफिर ज्यादा बनाते हैं ये खलक ईमान न उबासी दी खो इस्लाम तदन कोल न के दी खबर एतबार वर्के दा खो चेगी दी और काफिर व काफिर दी खलक हो बगैर द कुफर न बल से खबर निस्ता दाव गोरा पोस्टर रहो इसका दादा बरेलियानो पोस्टर दे वही देवबंदियान काफिर दाबल पोस्टर द देवबंदियानो दे दाव गोरा बरेलियान काफिर दादा अहले हदीस पोस्टर दे गोरा बरेलियान काफिर दादा बरेलियानो देवबंदियानो पोस्टर गोरा अहले हदीस काफिर इन्हीं के बातों पे एतमाद करते हैं द होटल कार द द्वी द फतवा दा यो त काफिर हुई बलबल त काफिर हुई दी खबर ला तुम रता वक्त जाया का बिसमले इजलास तेरा गोफ्तो वकीलान दे रो गोफ्तल और खर्चे दे उकले ये लोग तो मुसलमान नहीं बनाते ये तो काफिर बनाते हैं बदे खबर हम लगजान पे क्या करे दा इल्जाम दे पमूला मुमसो काफिरान न जोड़ाओ तब उलमा स्टडी शु पजुमो के और पाख्तरों के ऊपर तकरीरों के मुमसवायु मुवायु खुदा काफिरान मुसलमान के काफिर मरी न मंगला गुस्सा राजी खफगान राजी पागा गुस्सा व खफगान दाखकुल वजूद बदोज़ख तजी अल्लाह कबाह पैगंबर ताल्ला विज़ान हलाके पदे च खलक वली मुसलमानान नशो मुंग खोलशी नशो मुंगो च खलक इस्लाम के दल नशी दा बदमल खुदा ने कान की दा काफिरान खुदा मुसलमानान की ओ गोरे मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह च कमडल जोड़ खड़े तबलीगी जमात नंद दुनिया पर गोट गोट के गिरदी काफिरान मलकुनो के गिरदी और सकई काफिरान इस्लाम तबली के न वली हम काफिर बनाते नहीं हम काफिर बताते हैं
موږ څوک چانه کافر نه جوړو خو چې یو سړی کافري خلکو ته ښایو چې ګورې دا کافر دی زه کافر نه جوړم هغه په خپله د قادیاني پیروکار دی هغه په خپل دین پورې ټوکې کوي اګیر پر ټوکې کوي هغه سنتو پر استهزاء او هتک کوي هغه پیغمبر ختم نبوت پورې خندا کوي نو زه خلکو تخکاره کوم چې ګورې د نظام ساته عقیده خراب ده کافر شوی دی په خپله میں نے کافر نہیں بنایا ہے خود کافر بن گیا ہے میں نے صرف بتانا ہے آپ کو کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس سے خود کو بچا لو دا وګوره جی کنه دیوبندي بریلي ته بریلي دیوبندي ته یو بل ته دا کافر دی کتابونه او دی پوسټر ته د دې خلکو په خبرو اعتماد کوي مفتی صاحب حیران شوم چې خدای دې سره وسوکم دې ظالم بچي خو پوسټر یې راوستی وی زه پاسېدم دا خبره واورېدم وی ما ورته وی چې دا دې کومه خبره کې څه نه څه ټیک کوي بالکل زمونږ بعضې خلکو په بریلیانو باندې بعضې دوستانو د کفر فتوا ولګوله وجه د کفر یې څه وی وجوه الکفر ډېر یو پکې دا ده چې دې ولي له د پیغمبر درجه ورکوي او دې پیغمبر له د خدای درجه ورکوي ولي له د خدای درجه ورکوي دا زمونږ بعضې ټول نه بعضو دا فتوا لګېله بریلي علما راغلل وی چې دا څه کوي خدای دې نه کوي چې مونږه ولي له د خدای درجه ورکو او پیغمبر له د خدای ورکو او ولي له د پیغمبر درجه ورکو خدای دې نه کوي دا چې تاسو جاهل به هغه به دا خبره کړي مونږ نه مونږ الله خپل رب منو یو منو پیغمبر مبارک څه بعضې فروعي مسایلو کې اختلاف شته خدای الزام ټیک نه دی کوم چې د کفر وجه و د هغې نه هغوی انکار وکړو چې انکار وکړه موږ خپله فتوا واپس واخیسته بریلی په دیوبندي اعتراض وکړه فتوا چې دی درود نه مني پیغمبر سره مینه نه کوي کافر وجه د کفر دا شوه مونږ پاسېدو دا څه وایې چې څوک د پیغمبر درود نه مني خو کافر شو پیغمبر سره چې مینه نه کوي دا خو مسلمان نه دی ما د هغه وجه د کفر نه انکار وکړه چې نه 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 په ما کې دا وجه نشته دی هغه وی ښه بس هغه خپله فتوا واپس واخیسته الحدیث په بریلي اعتراض وکړه دا چل کوي هغه چې راغی کېناست چې نه دا شی په ما کې نشته هغه وجه د کفر وجوه الکفر انکار وکړه فتوا واپس شوه هغې په اهل حدیثو اعتراض وکړه د پیغمبر شان کې ګستاخي کوي هغې خدای ته وګورئ مونږ کله ګستاخي کړې ده مونږ انکار کوو نه دي کړی وجه د کفر نه انکار وکړه هغې فتوا واپس واخیسته بس اوس راشه مونږ هم دوی ته کافر وایو وجه د کفر څه ده چې دې مرزا غلام احمد ته پیغمبر وایي او زمونږ عقیده دا ده چې د رسول الله مبارک نه پس نه بل پیغمبر راغلی دی او نه به بل پیغمبر راشي وجه د کفر دې هم د دې وجه د کفر نه انکار وکړي نن دې وایي چې مرزا غلام احمد کافر دی او چې څوک هغه ته پیغمبر ویه کافر دی زما ورور دی د خپله فتوا واپس اخلم او دې ځان ته راته غاړه باس میرا بھائی ہے وا دې خپله فتوا واپس دا خپل وجه د کفر زه فتوا واپس اخلم بس مرزا ناصر کو پیش جناب اسپیکر کہو انکو ہم تو اس کو اس وجہ سے کافر کہتے ہیں کہ یہ مرزا غلام احمد کو پیغمبر مانتے ہیں نبی مانتے ہیں بس یہ وجہ کفر ہے وہ انکار کرے اس سے کہ ہم یہ نہیں کہتے څنګه بریلیانو وی مونږ دا نه وایو دیوبندیانو وی دا زموږ عقیده نه دې دې موږ زموږ عقیده نه مرزا غلام احمد کافر دی او چې څوک ورته پیغمبر وایي هغه هم کافر دی چې څوک یې تعظیم کوي هم کافر دی و دې وایي زما ورور دی د فتوا واپس اخلم زه ورته کافر نه وایم سړی پړ شو مفتی محمود رحمت الله علیه وګټل چا وګټله مفتی صاحب خلک وایي مولیان په سملو کې څه کوي علماء سملو لسره پارزی ما وی چې اسمونه کې اسم به سملو کې اسمونه کې خو چې ماله د پیغمبر جامه پاکه ساتلې ده او د پیغمبر د لمن نه داغ لر کړی دی او د پیغمبر ناموس یې محفوظ کړی دی دا ماله ډېره لویه خبره ده په دې زه فخر کوم مفتی محمود صاحب او د هغه چې څومره ملګري دي خراج تحسین پیش کوم دا وړه خبره ده نن الحمدلله د آیین پرو نشي ویلی ځان ته مسلمان نشي ویلی او بیا زما رونو داسې خبره هم نه وه مولیان لږ بل ټیبل شو اوس به سهار له په دې ووټینګ کېږي ووټینګ کې خو مولیان لږ دي هغه خو ډېر دي او دا ور د بوټو صاحب دا کارنامه ذوالفقار علي بوټو کړی دی کمال یې کړی سار به هغه سره ملاقات ته چې اوس هغه په اعتماد کې والو چې موږ له ووټ راکړي که ووټ یې رانه که خو زمونږ بل ریجکټ شو مسترد شو د خندا خبره شو
الله اکبر سید احسن گیلانی چې کم زمونږ د ختم نبوت شاعرو خدای شاعرانو نم کار دي هغې نم الله کار دي چې کله لاړل حضرت مفتی صاحب او دا کابرین د امت ټول لاړل دی ورته څه وایي ګیلاني صاحب وایي خبرې به زه کوم تاسو به نه بوټو صاحب صاحب ته په قلار کښېنه بوټو صاحب مطمئن کول پکار دي وی به زما کار دی ما ته پرېږدی وی ته به څه وی اخر دا خو ګوره به تپوس کوي دلیل به وایي د علماو مفتی صاحب یا نوراني صاحب دی به خبرې کوي وی ګوره خدای ته وګورئ ما ته پرېږدی زه خبره کوم خیر که مونږ ډېر څه وی ګیلاني صاحب په جاړه شو چې ما پرېږدی خبرې ته بوټو صاحب سره چې کېناستو ګیلاني صاحب چې تر څو ما درته نه ویلي په کرسو به نه کېنئ ډېره ښه چې څنګه ورننوتو بوټو صاحب زمونږ استقبال وکړو هغه وزیر اعظم هاوس کې او چې څنګه کېناستو ګیلاني صاحب فوراً مونږ ولاړو او د بوټو صاحب د خپو کې پرېوت او زولی وغوړو او په جړا شو څه وایي بوٹو صاحب یہ میری جولی نہیں ہے یہ حضرت حسن اور حضرت حسین کی جولی ہے اپنی نانا کی ناموس کی بھیک مانگ رہے ہیں اس جولی میں یہ حضرت فاطمہ کی جولی ہے اپنی والد محترم کے ناموس کا بھیک مانگ رہی ہے اس جولی میں آپ سن او جڑا شوا او منگا ہم ٹول پہ جڑا شو کہ خدا دا سا مسئلہ جوڑا شوا بٹو سے بھی آپ پوٹ جائیں آپ بیٹھ جائیں نا منگ علا بکینو کہ دا دی فاطمہ زولے کے خیر رواجے دا فاطمہ زولے دا خپل پلار دا ناموس خیر غواړي دا حضرت حسن و حسین دا معشومان زولے دا خپل نیکه دا ناموس خیر غواړي دا زولے کے خیر رواجے کیا کہتے ہیں آپ کیا مسئلہ ہے تو بتائے تو صحیح تشریف تو رکھے نا مونگ نکینو ترسو چه تا مونگ لخیر مونگ خو تانا وزارت نغوارو مونگ تانا دنیا نغوارو تانا مشیری نغوارو تانا فن نغوارو لارک بساس پتال نغوارو دا فاطمه او دا حضرت حسن و حسین جولے دا او دا غوی دا نکا او دا والد محترم دا ناموس دا تحفظ خیر غوارو وٹوی مقصد سدے وتاوی چې بل موټیبل کړی دی او ستا د وټ ضرورت دی یو سړی راغلی دی د پیغمبر په جامع حمله کړې ده مرزا غلام مونږ وایو چې دا حمله ده د ختمه شي هغه د پیغمبر په ناموس حمله وکړه او ځان ته پیغمبر یو بلا پیروکار پیدا کړی بس بوټو خو پوه شو هغه وی اچھا بات یہ ہے پاک فکر نه کرے فکر مه کوه زه به تاسو ملګرتیا کوم او خپل ممبران یې راوغوښتل اډر یې ورته وکړو وی سبا به د دې بل حمایت کوې او الحمدلله هغه بل په اسمبلی کې پاس شو دا د چا برکت دی دا د مفتی محمود رحمت الله علیه برکت دا د هغه علماو برکت دی چې کوم علما اسمبلو ته تللي دي مولیانو مونږ له اسمبلو کې څو کړل په خدای قسم چې لارم جوړه نه کړي لښتې هم جوړ نه کړي سکول هم جوړ نه کړي ویس هم جوړ نه کړي سم نه کړي خو چې ما د پیغمبر عزت ګټلې دی په خدای قسم کړه دی نه لویه خبره زمونږ دپاره شته حضرت مفتی صاحب کمال کړی دی کمال ترنا پورې دغه دفاع د ظالمانو د سترګو ازغی دی خو الحمدلله کشم پکې نشي کولی ولې نشي کولی مفتی صاحب لاړ نوراني صاحب لاړ او اکابرین امت لاړل د مقدس مکې نه بلی پاس کو قانون او آئین دفاع وګرځېدله نن لګیا دي او ځای په ځای غوبلې کوي کشم نشي کولی کشم نشي کولی ولې بل زیړ پټکي والا فرزند مفتی محمود مولانا فضل الرحمان موجود دی انشاءاللہ العزیز او تر سوچ علماء دیوبند په مقدس مکه موجود ذهن کې واچوا تر سوچ د دیوبند بچے پزمکه موجود دی ذهن کې واچوا اغیارو ته اعلان کوم ټولو ته ویم ذهن کې واچوي چې کدی بلکې اخوا دی خوکل اخوا دی خوکل نو ان شاء الله العزیز په پاکستان کې د خپې د قدم د خودو زیب هم پاتې نشي ان شاء الله واخلق د زمارونو بل پاس شو قانونو ګرځید مفتی ډاکټر شیر علي شاه صاحب یو خبره کوله وی مفتی صاحب راغلی مدینه منوره چې کله دا قانون پاس شو موږ ورسره شو موږ ډېر زیات خوشحاله و مدینه کې چې پاکستان کې دا کار شو وی مفتی صاحب باب السلام باندې ورغی او د رسول الله مبارک سلام یې وکړ باروت ودرېد ښه سلام یې وکړ چې باروت راغی دوباره ورته موږ حضرت بیا څه کوې وی بیا ورځم
حضور پاک لا ما وی سکا وی تاسو کو سلام کو وی دا وختي ما خپل سلام کو اوس دوباره حضور پاک لا ورزم او د پاکستان د مسلمانانو د طرفنا د ختم نبوت د بل د پاس کېدو خوش خبری ولا ورکو او بیا ورغی او رسول الله مبارک ته مخامخ خود د الله رسوله د پاکستان مسلمان ستانه ناموس وګټل د تعالی خوش خبره لراغلم مبارکباد لراغلم او تعالی مبارکباد درکو دمانو الحمدلله ختم نبوت زمونږ د عقیدې سره تعلق لري او نن مسلمان الحمدلله په دې نقطه متفق دی هرې پارټۍ سره چې تعلق لري دا مسله د پارټۍ نه ده دا مسله د ګروه نه ده دا مسله د لیډر نه ده دا مسله د رسول الله مبارک ته او پیغمبر د ټولو مشترکه رسول دی مشترکه پیغمبر نو په دې عقیده به مونږ ټول متفق وي انشاءالله ټول به متحد وي انشاءالله او د ختم نبوت مسله به اجاګر کوي انشاءالله او د خلکو غوږ ته به رسو او کوم باطل قوتونه چې دې خلاف لګیا دي او مشن چلی او تحریکونه چلی انشاءالله هغې به خپلو مقاصدو کامیابېدو ته نه پرېږدو د تحریر په ذریعه او د تقریر په ذریعه انشاءالله مونږ به د حق او د دین دفاع کوو او زمونږ مشرانو چې کوم آیین مونږ له منظور کړی دی د هغه آیین د دفاعتو به مونږ پاسداري کوو انشاءالله الله العزیز دا لوی اجتماع چې دې ملګرو جوړه کړې ده او دې دوستانو پې ډېر لوی محنت کړی دی په دې اجتماع ویل او تاسو له خراج تحسین پیش کوم او بیا مولانا بصیر خان صاحب او د هغه ټول ټیم د ختم نبوت عالمي مجلس ختم نبوت تحریک ختم نبوت چې څومره مشران دي هغې ته زه خراج تحسین پیش کوم چې دا مسلې ډېره ښه رونیوله د خلکو غوږ وخت خبره ورسېله ده او د باطل دفاع کوي الله پاک دې زمونږ ستاسو د ټولو د رسول الله مبارک په غلامۍ کې نوم ولیکي د هغه قدمونو ته د قیامت پر ورځ الله بوتلی کي او زمونږ ملک پاکستان د الله حفاظت وکړي دا پاکستان زمونږ لپاره یو تحفه ده د مارونو ګورئ دې لپاره ډېرې غټې قربانۍ شوي دي الله یې زمونږ د دې ملک حفاظت وکړي الله یې زمونږ د دې ملک د دې د ادارو حفاظت وکړي او چې څومره زمونږ خلک ده مونږ دې ملک ته سترګې خړې کړي دي خدای دې سترګې لندې کړي خدا ملک ته الله کوڅه په کوڅه د قرآن په رڼا باندې منور کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ټول په جمع یو ځل درود شریف